او دا چې کوم ځای ولاړ یم دې ته ساوث بینک وایي او دا چې کوم ځای دی دلته د دې سیند دا غاړه نه ده د تیمز ریور ده زه دې ته ورکوزېږم او زه تاسو ته دا ښیم چې دا څنګه ده دا ډېر مزدار ځای دلته ګرځېدل خوند کوي دلته د دې سور ته دنیا ناسته دی دا ټول مشران ناست دي دغه ناست دي ډېر زیات دي ما له دې سیند دې غاړې مزه راکړه او چې کوم دی نو څه ډېر زه دلته ورکوزېږم زه صرف دا غاړه ښیم چېرې دلته دا اوبه څنګه دي او زه په منډه ورکوزېږم Look at that maradayam gore ha oh da dizini bekar wala kanuna khair no way da you hold it for me wait a minute Eliza stay there Thank you. دا ډېر مزدار دی ډېر خپل او دا ریور دی دا چې کوم دی نو دې ته ساوث بینک وایي دا دغه علاقه ده ما چې تاسو ته دا وښیم په دې کې ځینې څه دي ما تاسو ته ښوولي وو هغه ګارډن ما تاسو ته ښوولی هغه په هغه بلډینګ کې و دا دغه دی دا یو مذهبي شان ځای دغه ما تاسو ته ښوولی دغه دی دا تقریبا ډېر دغه ما تاسو ته ښوولي دي خو دا چې کوم دی نو دا د دې دلته د ښار په منځ کې دا سیند چې تېرېږي او د دې دا شګې دا ما تاسو ته په اوله ځل وښووې چې دا ویلې دا تیمز ریور کاڼي دي او دا د دې دغه د شګو خپل یو شکل دی دا وایي پوه شو دا یو خپل د دې یو غونډ شکل دی دا جنګېږي را جنګېږي نو د هغې نه بیا دا لکه په دغه څه چې کوم دی نو په د دنیا دغه نه دی لکه دا د انسان سره هم د کال دی چې کوم سړی څومره په سختو کې شو لکه تاو راتاو شو دی به دونه دغه بنیادوي که نه بېشکه چې دی لکه ډسبیلنس دی که نه په فزیکلي دا بیا ډېر دغه بنیادوي سختې لکه دا سړي له دغه ورکوي دا تعلیم ورکوي عقل ورکوي پوهه ورکوي او د دنیا د دغه سره د هر قسم سختو ته ټینګېدی شي او چې دا کوم داسې په سرو زرو په چمچ په خوله کې غست کې پیدا شي نو هغه بیا دی هغو کې بیا دغه برداشت او دغه نه هغه بیا یا ځان وژني یا بل وژني هغو کې بیا دغه نه ما چې نن تاسو ته دا وښیم چېرې دا دغه سره دا ډېر مزدار شوی ځای دی دا خلک ورته ناست دی ډېر زبردست ډېر ما له ډېره مزه راکړه اوبه دي چې هغه شانتې نه وي زموږ د سیند اوبه یخې دي او شنې دي د دې دا خړې دا چې د سمندر اوبه دي د دې داسې د دغه نه د سمندر اوبه په دې دغه کې تېرېږي په جزایر برطانیه کې تېرېږي او هغه د دې سیند وایي دا دغه نه څنګه هغه د غرونو دغه یخې اوبه دي هغه ډېرې قیمتي دي خو اوښتې په دغو باندې دي دومره ډېره مهرباني